السلام علیکم ناظرین تیراسي دلته کونسلر ووټونه ګټل د دې چې څو پوښتنې وکړو کونسلر صاحب ووټونه دې وګټل ته ما ته دا ووایاستې انتخابي نشان څه شو ملوی ښه نو دا خلکو ته سپورټ کړی اوس ته دې ته څه ورکوې ملوی ډاکټر صاحب ته ما وګوره ډېر ناجوړه څه خوله وازه که دا غاښونه خو مینځه ښه په دا زړه کې ښکنځا ولې راته کوې پهلوانه په اردو کې په پښتو کې سوال درباندې کوم په اردو کې به جواب راکړې اوې که وروره د خواشي و خور ته په اردو کې څه وایي کنداره no. गोलमाल है भाई सब गोलमाल है الله که ته نه شرمېږې پر دا سپي دې کپن اچولی دی حاجي صاحب دا سپي ویله وه دا حاجي صاحب ته ورکړه دا ظرف وي اشه د مروم نور څه ویل السلام علیکم ناظرین تیراسي دلته دوه کسان د کراچي پر کوچ لګیا دي پوښتنه وکړو خانه چیش کوئ دا هغه بس دی هغه زموږ حاجي صاحب چې ووایي نور کیسه به دی درته وکړي ته دلته په چیش پسې ګرځې د حاجي صاحب سترګه ورکه د موږ په دا بس کې به یې ځای پساوي عثمان یې څنګه نری جوس یې جوړ کړی و یاره راځه چې ورځ دی استاد دی ورځه یاره استاد دا څومره نری جوس جوړ کړی در نس مې لکه که څه غم دی جوس پرېږده اوس سکریټر کې وګوره سکریټر یاره عثمانه ته زما ډریور په کار دی ما دغه د ډریور دله راوستي زما دا خو د تا پاخوا چپک دی سم سړی مې دې راوستی ما نه دا چپک نه دی د ده یوه سترګه په روډ کې یوه په سواري کې لکه څو سواري منده دی استاد یو دانه منده ژړ چمن یو سواري لکه ژړ چمن یو سواري چمن استاد هغه د یو دانه نه روان زمانه چمن نه درځه چمن نه زه کوچله زما زمانه یو سواري چمن ما د خپل ډوډۍ سمې ده no. دا ورشه موقع وول شوه د اختر موقع وګورو د هګۍ خوړلې وې ښه کار برابر نیکسټ څه مسله ده ګرانه پر نس مې دړی ډاکټر صاحب چیست خوړلې دي ماښام ماښام خو نو کړایي وخوړله روش مې وخوړی یخني مې وچټله ښه شلومبې هم ولې دا ستا ټیکټوک نه دی رښتیا وایه چیست خوړلې دي ډاکټر صاحب بانجان مې خوړلي No. He tried it. ملګرو نن د جبلیانو راډیو له راغلی یم د ډریورانو څخه د ډیزل پر برابر پوښتنه وکړو چې ډیزل ګران یې که ارزان تېراسي دا د یو ډریور روان دی ګرانه ته ډریور یې یا زه د عمران خان زوم یم No.